دې د لیدو لپاره یوه سترګه هم بسه نه کوي. منصوره کسانو ته د زنګ ووهه، هغه ډله ختمه کړه. خدیجه مهرباني بیا یې وایم بل ځل ته داسې ونه شي. که وشو نو موږ بیا مجبوریږو چې له دې ځای نه مو وباسو. ابراهیم کاکا سلام اسرا. ابراهیم کاکا په ټلیفون کې دې هم څه ونه ویل؟ په پلار مو کوم څه شوي؟ اسرا ملګرو لږ وروسته تاسې ته چای درلیږم. ټول دردونه به مو ختم شي. او رښتیا وایي جګړن صاحب؟ رښتیا وایم باید. څه خبره ده؟ دا اتلانو ډله چې په کوم کلي کې ده؟ ښه په هغې سیمه کې جدي حرکتونه دي. موږ ته معلومات راورسېدل چې ډېر شمېر وسله وال کلي ته نږدې شوي. ودرېږه، اجازه نشته. ته له خبرو کولو هم پاتې هم داسې د ډګر والا. پتا مې ناوخته کړه پلاره. ویل مې چې نن وخته وځم خو لکه چې امکان نه لري. لومړی به تا بوځي. څنګه دې خوښه ده؟ ته به وایې چې زه د هغه ځای ډېر لیوال یم ډګر والا. هغه خو د سلمندانو کور دی. راځه لا اتلانو نه خبر شته؟ نه ډګروال صاحب، دا خواړه ستاسو لپاره دي. دوهانه تا داسې مهارت له کومه که؟ استغفر الله ډګروال صاحب، ما نه دویم بریدمنې به شاک تیار کړي ډګروال صاحب. دویم بریدمنې؟ ډګروال صاحب تاسو خو مخکې ډوډۍ ونه خوړله. لورې ګوره مننه کوم ژوندی اوسې خو زه هېڅکله هم د خپل لاس لاندې کسانو باندې داسې کارونه نه کوم. بل ځل ته داسې ونه کړې. په دې پوهېږم ډګروال صاحب، خو که اجازه مو وي یو څه وایم. لومړی دا چې رسمیت خلاص شوي، دویم دا چې کله چې رسمیت خلاص شي موږ تاسې ته د کوپوس بابا خطاب کوو. دا ستاسې امر نه دی، ما پخپله تیار کړي. دا روموشه یعنی زه اوس څه دروغ وایم؟ دا چې دې ځوانانو ته په دوه خبرو سره نیک آوټ کړي زه ډېر خوشحاله شوم. مهرباني وکړه ورته پلاره. سمه ده ګرانه خورم یې. اوه ډېر خوندور پوخ شوی. دا روموشه کله چې زه په قطه کې وم عسکرو ته به یو لیک راغی. عسکر به له واده کولو نه د هغه لیک په وسیله خبرېدل. عسکر په دنده کې ول، پلار او مور به یې په کلي کې ټول کار خلاصوه، هغوی ته به یې واده کوه. څومره ښه که نه ډګر والا؟ دا څه معنا لري؟ زه هم غواړم چې له تا سره همداسې کار وکړم. دې حال ته وګوره، فقط وچه ډوډۍ خوړونکی او قهوه څښونکی یو سړی یې. اوه نه حیدر نه ښه یو. موږ په هغې تور هغومره خواړه پاخه کړل، آخر ځان ما هم پرې موړ نه کړ. تاسې چې ونه اوسې زموږ له
دا ډله باید ونه ویشل شي. کله چې ډله وویشل شي زه ډیر نارامه کیږم، حالت مې ډیر خرابېږي. یاره حیدره، دا چه زوړ شوی، ډیر احساساتي شوی. د خدای لپاره پام کوئ ملګری، هیڅ چاته زیان ونه رسیږي. سامان د اندېښنه مه کوه. په کلي کې حالت څنګه دی؟ ښه دی، لاس په ماشه یو. ځای خدای مو مال شه وروره. ستا هم بوزوک ملګریه، ستاسې هم پام کوئ. اتلانو راځئ چې ځو. امرا ملګریه، یوه سندره خو زمزمه که تر سبا پورې باید داسې غلی پاتې نه شو. جګړان صاحب، زه په دې کارونو کې ضعیف یم، خو غالب افسانه دی. ډېرې ښې سندرې زمزمه کوي، پوهېږئ؟ یعنې څوک نه پوهېږي، خو هغه په دې کار کې ډېر ښه مهارت لري، عالي دی. ته له څه وخت نه دومره خبرې کوې امرا؟ جګړن صاحب ته د کړو تو خبرو ته مه ګوره، هغه ته زور ورکوي چې زه ډېر ښه غږ لرم. بایرام ملګریه، والا ماته خو هیڅ مه وایه جګړن صاحب. شیخ د ملګري حسین هم ډېره جدي ده. کار ماته پاتې شو. داسې غږ شیخ د ملګري څنګه چې وایسل بابا ویلي، موږ ترک یو، زړه خوشحاله ساتو. د همدې لپاره خپه کېږي که خوشحالېږي. زما هم دا سندره زده ده چې د ملګري. پخوا چې زم یوازې پاتې کېدم زمزمه به مې کوله، خو ډېر وخت کېږي چې زه زمزمه نه کوم. اوس نو هر کله چې خوشحالېږم یا خپه کېږم یوازې یو څه وایم. څه وایې ووایه. ژوندی دې وي ختیځ ترکستان جګړن صاحب، ژوندی دې وي ختیځ ترکستان. امرا وا دې اورېدل که نه ملګریه؟ وا مې اورېدل جګړن صاحب، وا مې اورېدل. قسم کوم چې دا جلۍ له ځینو هلکانو نه غیرتي ده. هر څومره وخت چې تېرېږي بیا هم خپله مینه یې نه هېرېږي او خپلې مینې ته وفاداره پاتې کېږي. جګړن صاحب وفاداره پاتې کېږي. ژوندی دې وي ختیځ ترکستان، ژوندی دې وي کرکوک. د برید لپاره چمتووالی نیسي جګړن صاحب، په ډېر ښه وخت کې پرې برابر شو. همداسې ده، وخت نه ضایع کوو. الیاسه امر وکړئ جګړن صاحب. کوردینات یې په ډاګه کړه، زه قرارګاه ته خبر ورکړم. امر پر ځای کېږي. کښېنئ. ډګروال صاحب کوردینات دا دي. دویم بریدمن، هوایي ځواکونو سره اړیکه ونیسه، همدا اوس. امر پر ځای کېږي.
کارتالیو امون پرواز ته چمتو یو کولی شئ چې پرواز وکئ بریالي اوسئ که د دندې پر مهال له کومې ستونزې سره مخ شئ موږ ته خبر راکئ پوه شوم جګړه نه اوس نو زر تر زره له هغه ځای نه ووځئ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب ملګرو شاته ګرځه هله منصوره 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 څه خبره ده شیطان دې لیدلی ولې چغې وهې زنګ یې راوواهه ښه نو الوتکې پورته شوي دي زر منصور ته خبر ورکړه څه خبره ده چې داسې چغې وهې وایي چې الوتکې پورته شوي قمندانه تا ته یې زنګ ووهه هو ما ته یې زنګ ووهه ولې تدابیر ونیسئ لعنت دې وي په بل ځای کې یې ګیر کړو کسان دې تیږو شاته پټ کړئ ټول خواره شئ موټرونه هغومره وسلې او مهمات هغه څنګه کو قمندانه دغه غم به بیا وروسته وخورو زر کوئ ټول زما خبره واورئ کارونه پرېږدئ ما ته غوږ شئ لعنت دې وي وتښتئ کارتالیو امو خو په ډاګه شوه د بمبار لپاره امر ته پته وایي کارتاله بمبار دې وکړي بیا یې وایم بمبار دې وکړي پوه شوه هله ملګرو تاسو هم استراحت وکړئ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب اوس به خوند وکړي جنرال صاحب د دیاربکر د چټلو تکو قومندان فاجل کوټ سره یو پیغام پریښی له الوتکې سره اړیکه پرې شوې له پیلوټ نه هم خبر نشته خدای دې خیر کړي دا هیڅ نه خلاصېږي بیا څه وشل زه پوه نه شوم راحت کښېنئ ملګرو زموږ د الوتکې پیلوټه دلته غورځېدلې ده او دا سیمه د هغه بې شرفانو د کنټرول لاندې ده دا یوه ډېره ګواښونکې سیمه ده سیګنال ورکوونکی فعال دی ځای یې په ډاګه شوی هو ځای یې په ډاګه شوی هغوی چې کوم کوردینات رالېږلي هغه لږ رابله امر پر ځای کېږي یو غرنی ځای دی دا ځای ما لیدلی که موږ له هر چا نه مخکې هلته ونه رسېږو نو هېڅ ښه کار به ونه شي وخت لږ دی او مسافه ډېره زیاته ده زموږ کار سخت دی اتلان دې سیمې ته نږدې دي جنرال صاحب اتلان ډېر ښه داسې چې د نو یو چانس لرلی شو له اتلانو سره اړیکه ونیسو امر پر ځای کېږي
تورن ایدن بیخي په ښه وخت کې راغلی تورنه زموږ سترګې له خوب نه ډکې دي تورنه ما ته یو چیرته لیدلی وروره او بیا یې پیل کړه باشه که ته راغلي وې جګړن صاحب هغه وخت لومړی بریدمن و بېشکه له تا سره مې په میله کې چایدم کړی و هو جګړن صاحب همداسې ده ملګریه دا ځای تاسې ته سپارو تورنه بریالي اوسئ امرم پرځه کېږي جګړن صاحب جګړن صاحب جګړن کان دی جګړن بوسکورت حیدر مرسته کوونکې ډله راغله خیرت دی بوزوکه پوه شوم له هغه ځای نه سره راووځئ له موږ سره یو ځای شئ بوزوکه ښیئ څه وشول حیدر زموږ الوتکه غورځېدلې ده پیلوټه ورکه ده موږ ته امر وشو چې له هر چا نه مخکې باید هلته لاړ شو پوه شوم سمه ده پوه شوم اتلانو راځئ چې ځو کوم ځای ښه دی جګړن صاحب نږدې یو د پېښې ځای ته نږدې یو خو ډېر وخت نه لرو کوردینات هغه ځای ښیي هله ملګرو بیړه وکئ هله اوس نو هغه بېشرفان به د وږو سپیانو په څېر زموږ پیلوټه پسې ګرځي موږ باید زر تر زره هغه پیدا کړو له نورو استخباراتو نه هم باید معلومات وغواړو امرم پرځه کېږي جنرال همدارنګه د ترکمنانو کلي کې هم باید امنیت ونیسو مرسته کوونکې ډله کلي ته رسېدلې ما ته بیا خبر راکړه امرم پرځه کېږي یوه خوږه قهوه راوړه زویه تر سبا هسې هم دلته یو امرم پرځه کېږي داسې ښکاري چې موږ ته بیا خوب نشته خدای دې خیر کړي ډېر ښه نظاره ما ته ښه غوږ شه د هغو الوتکو له ډلې نه چې د منصور کسانې بمبر کړي یوه یې غورځېدلې ده هر څوک هغه پیلوټه لټوي اوس نو روغ کسان راټول کړئ که اړتیا شوه هغه ځای لټ په لټ کړئ او هغه ترکۍ پیلوټه ماته پیدا کړئ پوه شوئ هغه پیلوټه ماته پیدا کړئ سمه ده پوه شوم
ترکمنان مه وژغوره ګورم چې دا پیلوټه له مان اخیستلی شي او که نه سرګي ووایه لومړی منصور پیدا کوو باید بیړه وکړو سرګي سمه ده همدارنګه کارون موږ په دوزخ کې غورځوي کېدای شي زری واسکټ ته د اړتیا پیدا شي سمه ده لږه ساه اخلو جګړن صاحب که د خدای رضا وه په وخت به ورسیږو اوس به د سپیانو هغه ډله هغه د ګیدړانو ډله زموږ پیلوټې پسې شوي وي جګړن صاحب ته رښتیا وایې ملګریه رښتیا وایې خو داسې نه کېږي داسې نه کېږي ملګریه موږ هغوی ته خپله پیلوټه خو څه کوې آن خپل سپی هم نه ورکوو که هغوی څه شی لاسته راوړي هغه به زما ته خو پوه شوې که نه پوه شوم جګړن صاحب پوه شوم په هر حال خپل انرژي باید بې ځایه په خبرو کولو مصرف نه کړو لږه ساه واخلئ زه د جیټ هغو پیلوټانو ته ډېر حیران یم ملګرو که چېرته پوښتنه کوئ چې ولې اوس نو په الوتکه کې په چورلکه کې په څنګیو لږ تر لږه یو کس وي خو په جیټ کې داسې نه ده هسې نم د قطعې په څېر ده کله چې پکې پورته شوې هېڅ نه پوهېږي چې څو کیلومتره تیز ځي په هغه کې د کیسو کولو لپاره هېڅوک نه وي موضوع یوازې دا ده چې د کیسو کولو لپاره څوک نشته یا که کومه بله خبره ده یعنې اوس نو امره ملګریه کله چې موږ په چورلکه کې پورته کېږو عملیاتو ته ځو خو په اصل کې زما په اسمان کې په هوا کې ګرځېدل نه خوښېږي په سمندر کې ګرځېدل دې هم نه خوښېږي جګړن صاحب یا بازې په ځمکه ګرځېدل دې خوښېږي که نه یعنې د جینیټیک په نوم یو څه شته یعنې کله چې ځمکه وي په اسمان کې په هوا کې ګرځېدل مې نه خوښېږي زه باید په ځمکه کې قدم واخلم په خو جګړن صاحب ته فکر وکړه که اوس داسې چینه وي سیند وي نهر وي افشار وي او د زړه له خلاصه پکې خلامبو ووهي یعنې زه له الوتلو نه لامبو وهلو ته ډېر ارزښت ورکوم نه ملګریه یا اله ښه ځای ده ته له الوتلو نه ډارېږې که نه څه والا چې ډارېږي ده ته وګوره ګرانه هره ورځ په چورلکه کې نه الوځو که ډارېدلی زه پورته کېدلم ډارېږي جګړن صاحب چورلکه چې چېرته غورځېدلې هغه یوه غرنۍ سیمه ده هلته رسېدل مو سخت دي ته بیخي رښتیا وایې ملګري د همدې لپاره خپل وزرونه خلاصوو ملګرو بل ځای کې دمه کول نشته اتلانو الوزو
سیګنال ورکړو ډګروال صاحب له پیلوټ سره مو اړیکه پرې شوه زر له کان سره اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي که زحمت نه وي وروره دا لرې که چې مخه مې وګورم ښه ده څه پرې وکړم دا لوی پتنوس وخورم الله الله آی هغه څه وکړي په لاس کې د پیرکوي یو لوی پتنوس دی یعنې تاسې ګوزاره وکړئ هی د کیلوري شیشه نه ښکاري وګوره نه یې وینم ای نور نو په خدای ځان سپارو سالواترورې موږ په دومره پیرکیو څه وکړو زه خو هېڅ پوه نه شوم ته ښه ښځه یې خو په هر څه کې ډېر زیاتی کوې سالواترورې یعنې مبالغه کوې هو ترورې ته همداسې یو خوی لري ما ویل چې زه یې ونه وایم خو خبره اوس یاده شوه د خدای لپاره دا چې څه څه کوم پوهېږم کار مه لرئ اوف زه دا څنګه دننه ویسم دې ته حیران یم په دې اړه نو ته هېڅ فکر مه کوه سمه ده ښاغلی کوبیلایه موږ دا پیرکي چاته وړو ترور جانې لس ځلې مې درته وویل بیستن والله یو ناروغ دی په هر حال هغه کله چې زه هلته ولګېدم البته چې بېهوشه شوی وم راته له زړه نه مې د ځان ټول غړي له حرکت نه غورځېدلي وو البته له هغه نه وروسته دا چې ځینې وخت ویډیو یې غږې نه وي ځینې وخت غږې ویډیو نه وي یعنې همداسې حالت و الله الله وروسته له هغه نه وروسته تر ټولو بد څه وشول پوهېږې هغه چالاک جګړه زما څنګ ته راغی کوبیله په خپلو لاسونو یې زما سترګې پټې کړې زما حالت نورم خراب شو ته وینې بیستن لور جانې پیریانو یې سترګې پټې کړي ای پیریان د څه چې پیریان چالاک جګړن هغه جګړن حیدر نه دی هغه ښه یم ښه له هغه نه وروسته زه داسې د مړې په څېر اوږد غځېدلی وم آی زه بېهوشه کېږم غورځېږم ای وګوره څومره سخت حالات پرې تېر شوی له هغه نه وروسته چالاک جګړن او بیرام ورور په ما هغه وکړه څه یې وکړل هغه څه یې وویل څه یې وکړل راته ووایه که نه داسې چې کوي او نه بیرام رور داسې کار نه کوي داسې امکان نه لري هغه ښه که نه یعنې کله چې څوک بېهوشه شي څوک ورته کوي تنفس مصنوعي تنفس مصنوعي تنفس مصنوعي تنفس هغه ښه سمه ده ښه ده دا یې ښه کړي ډېره ښه کړي خدایه صبر ډېر شکر دی ای صافي ورور جانه صافي څه شی دی زما نوم سیفو دی خورجانې سیفو ډېره زیاته بخښنه غواړم سیفي ورور جانه دا کار په اصل کې څنګه وشو ته یې موږ ته ووایه که نه یعنې اخر دا خو زړه دی که نه همداسې نه ده یعنې هغه زما زړه ښي خواته دی که نه دا ته څه وایي ها نه آها ډېره په زړه پورې ده زه اوس بیا حیرانه شوم ډیکسټروکاردیا یعنې ډاکټر همداسې ووایي یعنې دا زما یوه جلا ځانګړنه ده په هر چا کې نشته خور جانې دا ښکاره ده یعنې په ما کې داسې ډېر کمالونه شته چې هغه په هر چا کې نشته دي دا سړی دی د ستروکاردیا ناروغي لري خدای دې له تاسې نه ډېر زیات راضي شي خور جانې تاسې ته چا ویل چې زه دلته یم هغه کان وویل وروره پرون یې راته زنګ وواهه په تلیفون کې لږې خبرې وکړې ویې ویل چې زموږ یو ملګری ټپي شوی ده په روغتون کې بستر دی ویې ویل لاړه شه مورې پوښتنه یې وکړه چې کوم څه ته خو به اړتیا نه لري نو ځکه موږ راغلو پیرکي دې خوښ شول ورور جانه داسې مه وایه هغه کوبیلایه وروره قسم کوم ځینې وخت زه ډېر احساساتي کېږم ان خپل احساسات نه نشم کنټرولولی یو څه دلته راځي دلته سمه ده تېر شو ورپسې مه ګرځه خدای ګیره د سیف وروره لږه اصلاح که سمه ده داسې نه کېږي ګیره ډېره اوږده شوې ده والله ګیره کې داسې هسې خیري دي
جګړن صاحب د پی آر جی ماشین دلته دی. دا چې سګنال والے ورک شوی و اوس یې لامل معلوم شو. دویم بریدمن جګړن بزرګ یم ډګروال کوپس. سمه ده همدا اوس یې ورکوم. ډګروال صاحب جګړن بزرګ دی. جګړن څه مو وکړل؟ ډګروال صاحب پی آر جی مو پیدا کړ خو له پیلوټ نه کوم خبر نشته. فکر کوم چې دلته د ترهګرو له یوې وړې ډلې سره جنګېدل. او له ډلې نه یې ځان ژغورلی ډګروال صاحب. خو اټکل کوم چې په خپله هم ټپي شوی. جګړنه که ټپي شوي وي نو ډېره لرې نشي تللی. دوام ورکوي او پیلوټه هرومرو پیدا کړئ. کله موږ نه مخکې نور څوک هغه پیدا کړي خبره خرابېږي. پوه شوې؟ امرم پر ځای کېږي. ته ټپي یې او دومره کسان درپسې دي. کومې خواته ځې؟ سالچوکه دې خواته جګړن صاحب شمال لویدیځ خواته. همداسې ده شمال لویدیځ خواته. هله زر کوئ چې ځو. حالا نظره ماته یو څه ووایه. تر اوسه مو څه نه دي پیدا کړي؟ روانیو کارونه تر اوسه مو څه نه دي پیدا کړي. ډېره ناوخته مو کړه نظره. هغه ډله له کلي نه وتلې. د همدې لپاره ما باید تدابیر نیولی وای. خو ته اندېښنه مه کوه کار به وشي. د هغوی مخه څوک نیسي؟ منصور ژوندی دی او تر کومه ځایه چې زه پوهېږم ډېر په غوسه دی. هغه یې هرومرو چاره کوي. راحت اوسه. ډېر ښه دوام ورکئ. سمه ده. په دوه ډلو ویشل کېږو سرګي. موږ باید بیړه وکړو. تاسې دې خواته لاړ شئ موږ هم دې خواته ځو. سمه ده. حاله د دې ځای کسان مو ختم کړل. جګړن خان شمال لویدیځ خواته د 1 بجې په استقامت کې دی. زر دلته راشئ. هلئ. څه شي ته ګورې؟ څه خبره ده ګرانه؟ څه خبره ده؟ کیسټ خرڅونکی څه معنا لري؟ پاته مه شئ چې ښه نږدې شي. تر څو چې ما ډز نه وي کړی تاسې ډز ونه کړئ. ډګروال صاحب هیله کوم ډګروال صاحب داسې مه کوه.
Don't you cry, no, 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 don't you cry. You can't turn back time.